زیاتو باوري سرچینو خطایت کړې ده چې ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په متحده عربي اماراتو کې له یو بل سره لیدنه ترسره کړې ده. د راپورونو له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان په سیاسي راتلونکي اقتصاد په اړه خبرې شوې دي. په همدې حال کې داسې اټکلونه هم شته چې اشرف غني ښایي د ځانګړو شرایطو د برابرېدو وروسته افغانستان ته هم راستون شي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت چارواکو څو ځله ټینګار کړی چې عمومي عفو هم اعلان کړې ده. تر دې دمه اشرف غني د خپل راستنېدو په اړه ټول واضحات نه دي ښکاره کړي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. یو شمېر غیر رسمي سرچینو راپور ورکوي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په متحده عربي اماراتو کې له یو بل سره لیدنه کړې ده. که څه هم تر اوسه د دې لیدنې په اړه کوم رسمي تایید نه دی شوی، خو ویل کېږي چې دا ناسته د سیاسي اړیکو او د راتلونکي وضعیت په اړه د سلا مشورو لپاره ترسره شوې ده. د راپورونو له مخې په دې لیدنه کې افغانستان پر سیاسي راتلونکي اقتصاد وضعیت له نړۍ سره د اړیکو د ملي تفاهم پر موضوعاتو خبرې شوې دي. سرچینې زیاتوي چې اشرف غني په دې ناسته کې د افغانستان د اقتصاد، نړیوال تعامل او د بانکي ستونزو په اړه خپل نظرونه شریک کړي دي. په همدې حال کې داسې اټکلونه هم شته چې اشرف غني ښایي د ځانګړو شرایطو د برابرېدو وروسته بیرته افغانستان ته د ستنېدو نیت ولري. د راپورونو له مخې د امنیت تضمین، سیاسي فضا او نړیوال وضعیت هغه موضوعات دي چې د نوموړي احتمالي ستنېدو لپاره مهم بلل کېږي. تر اوسه اشرف غني یا د اسلامي امارت کوم لوړپوړي چارواکي په رسمي ډول د دې لیدنې جزئیات نه دي خپاره کړي، خو سیاسي شنونکي وایي چې که دا لیدنه رښتیا وي نو دا به د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو مهم پرمختګ وي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د نورو مهمو خبرونو لپاره تان ټي وي چینل په درنښت سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.